الرحمن الرحیم. راوش خپل درس ته رایټ کلیک پرسونالایز او لاک سکرین پورې مو تیره ورځ ووینم خیر شوي یو دیمز ویو دیمز کې باکګراوند تیر شوی دی ویلی هم دی همدا برخه ده کالر مو هم ویلی همدا برخه ده نوي څه چې د ساوند او ماوس کارسر دی دا دوه نن ویو خو مخکې دې رزو د سټاپ آیکن سیټینګ هم لولو د سټاپ آیکن سیټینګ څه شی دی څه شي دپاره استفاده کیږي موږ په د سټاپ کې وویو چې موږ دغه ساحې ته څه شی ویل کیږي د سټاپ ورته ویل کیږي یعنې د دغو د آیکنونو څه شی سیټینګ کوم آیکنونه موږ یو څه د سیستم آیکنونه لرو چې یو عبارت د دوه څخه دی بل همدا دی او بل هم دا درې فعلا د سیستم آیکنونه دي که چیرې دغه آیکنونه د موږ د سټاپ نه ورک شي څنګه موږ کولی شو چې پیدا کړو مثلا دا یو آیکن دی ډیلیټ مو ورته ووایو یا هم د موږ نه څه غلی شو ډیلیټ شو دا کله کله عموما چې انسټالیشن کوي نه وایي چې انسټالیشن خلاص شي دغه مای کمپیوټر نه وي کې یا هم د تاسو نه ورک شي نو څه رقم د کولی شي دا بیرته پیدا کړئ نو موږ ورځو رایټ کلیک پرسونالایز دیمز ته به ورځو دیمز کې کوم ځای ته ورځو د سټاپ آیکن سیټینګ دلته چې کله کلیک وکړو هغه ټول د سیستم آیکن نه موږ ته ښایي چې یوزر فایل دی نیټورک دی دې ته ډېره اړتیا نه کېږي موږ یې نه اون کوو هغه مهم چې دی دا برخې هم شته د کمپیوټر لږ ډېر مهم دی اړتیا ورته کېږي تاسو به هغه چک کوئ او اپلای به ورته ووایئ راشئ اوس وګورئ چې پیدا شوی که نه دغه دی پیدا شو دا خو د پیدا کېدو طریقه بیرته موږ کولی شو چې دا آیکن یې هم چینج کړو مثلا دغه کمپیوټر آیکن دی زه غواړم څه کار وکړم آیکن یې چینج کړم راشه آیکن ورته انتخاب کړه او دلته چینج آیکن باندې کلیک وکړه هر آیکن چې بدوی خوښي کولی شي چې ورته انتخاب وکړي وینئ دغه ټول آیکن نه کولی شي ورته استفاده کړي مثلا زه غواړم دغه آیکن ورته انتخاب کړم اپلای کوئ آیکن یې چینج شو هماغه آیکن شو بیا یې درته وایم دغه موږ د سپیسي دی دې ځای نه موږ ووایو چې تاییدي ووایې دا چیرې که چیرې دا رقم ته وي اپلای ورته ووایې ورکېږي مکمل د سپیسي ورک شو که چیرې ورک وي نو راشه دا ورته آن که او اپلای ورته ووایې پیدا کېږي خو که غواړې آیکن یې چینج کړې دلته ورځې آیکنونه یې دلته دي مثلا د چوش آیکن دې پکار دی نمونه یې مشته دي چوش هم پکار دی د سپیسي هم پکار دی دو باندې به کلیک وکړې یو ځل به انتخاب کړې کله چې انتخاب کړو راشه چینج آیکن ته وینئ چینج آیکن باندې چې کله کلیک وکړئ آیکنونه ټول درته راځي په دوه آیکنونو کې چې هر یو په کار وي کولی شي چې ورته انتخاب وکړي دا شکل یې کولی شي بدل کړي او همدارنګه که وغواړې مثلا دغه آیکن ته ورته انتخاب کړو کلیک پرې وکړه اوکې او دا هم اپلای هماغه آیکن به ورته انتخاب شي آیکن یې څه غلی شو چینج شو بیرته وغواړې خپل آیکن یې پیدا کړي هماغه خپل آیکن یې څه شوی یا هم د وینډوز نه کوم حالت چې ورته تعین شوی هغه پیدا کړم څه کار وکړم دا به انتخابوم او ریسټور ډیفالټ باندې به کلیک کړم بیرته خپل عادي حالت ته راځي پوه شولئ خو زه یم چې نه عادي حالت یې را نه شي دا مذکر زه غواړم چې آیکن یې دغو ته واوړي او لاندې یو بل آپشن هم لرو دا آپشن بیا څه کار کوي الو دیمز ټو چینج د سټاپ آیکن او د هغه ته اجازه ورکړئ دیمز ته چې کله دیمز بدلوي د سټاپ آیکن نه د هم څه غلی شي چینج دي شي ورسره دا آن کړئ که چیرې آن کړئ بیا چې کله دیمز بدلوي دا آیکن هم ورسره بدلېږي بیرته عادي حالت ته لویږي خو که چیرې دا آن نه کوي بیا هم دغسې دایم پاتې کېږي د دیمز بدلېدو سره نه بدلېږي خو دا به یو ځل اپلای کړو دا مو هم آن کړو دیمز چوش ته ویل کېږي را به شو اوس دیمز رایټ کلیک پرسونالایز یو خو عموما دو ساحې ته موږ دیمز ویدلې به دغو ساحو ته دیمز ویل کېږي دیمز خپله داسې نه ده چې موږ ووایو چې دیمز موږ ته چې دا صفحه بدلوي صفحه خو باکګراوند دی دیمز د رنګونو د صفحې دغو ټولو مجموعې ته څه شی ویل کېږي یو دیمز ویل کېږي د ټولو مجموعې ته د ټولو یو پاکیج غوندې وي راشه مثلا دغه دیمز زه غواړم چې انتخاب یې کړم صفحه یې هم همدا رقم ته کېږي او د دغو لیکلو کالر یې هم په دغو ترتیب دی ګورئ کالرونه یې هم چینج شول دا دغه ټول یو دیمز دی چې رنګ یې څه رقم ته شوی او صفحه یې څه رقم ترتیب شوې ده دیمز مو چینج کړو متوجه یې که نه راشه اوس وګورئ دا آیکن هم بیرته ورته چینج شوی توجه دا آیکن مخکې ګورئ موږ بل شی انتخاب کړو خو دا ورته چینج شوی ځکه موږ هلې آپشن ورته انتخاب کړو چې د دیمز د بدلېدو سره دا هم څه غلی شي بدل دي شي رایټ کلیک پرسونالایز دا ځل ورته وایم چې نه د دیمز د بدلېدو سره څه کار وشي نه دی چینجېږي سټاپ آیکن سیټینګ ته ورشته بغیر فالو کړو وروسته دی چې ما دیمز چینجولو آیکن یې نه چینجېږي که آیکن د څه خلې پکار دی دا ورته انتخاب کړه ما آیکن په دغو نوع باندې پکار دی اپلای کړه او دا هم اوکې وګورئ اوس آیکن مو چینج شوی که نه خو راشه دیمز بدل کړئ بیرته دیمز ته راشه دغه دیمز مې پکار دی ټول څه بدل شول خو دلته چې کله راشه آیکن نه دی بدل شوی ځکه هغه کوم صلاحیت چې د دیمز څه و هغه مو ترې واخیستلو چې آیکن موږ ته بیرته چینج کړو صحیح ده که نه ښه بیرته به راشو د سټاپ آیکن ته په دې باندې پوه شولو دا به هم بیرته رسټور ډیفالټ کړو ټول به اولني حالت ته کړو نو که چیرې دا چک وي نو پوه شئ چې دا د سټاپ سره ځي او که چیرې دغه د چک علامه نه وي نو بیا نه راځي یا هم دا کوم ټک مارک چې دی صحیح ده که نه
اوکې ورته وایي دا هم اپلای. روزو ساوند ته ساوند کې لومړی پلی باک دی. پلی باک موږ ته ښایي که ته چیرې اوس په خپل کمپیوټر کې یو شی پلی کړې په کومو ځایونه به دا ساوند تاسو ته ووځي یا هم د کومو ځایونو تاسو کولی شئ ساوند واورئ. دوه اپشنونه دی ای ده دا څه شی دی؟ تلویزیون دی. وینې موږ تلویزیون واصل دی که چیرې زه اوس یو څه پلی کړم دا هم ځانو ته لوډ سپیکر لري یعنې دونه هم غږ روځي او بل زموږ د کمپیوټر دی دا زموږ د کمپیوټر لوډ سپیکر معنا ورکوي دونه هم غږ روځي یعنې دغه دواړه اوس فعلا فعال دي که چیرې زه څه پلی کړم دواړه نه روځي خو موږ د باندې کلیک وکړو دا بیا جدا تنظیمات لري مثلا دلته لیول لري کولی شي غږ یې لوړ او ټیټ کې همدارنګه او ترڅنګ یې دلته کولی شي ټیسټ یې کړي چې د لوډ سپیکر غږ یې څه رقم ته دی ټیسټ باندې کلیک وکړئ دواړه درته ټیسټ کوي که دوه لوډ سپیکر ولري هم یو یا درې ته ټیسټ کوي یې وینئ یو ځل د لوډ سپیکر نه غږ راوتلو بیا د هغو نه دا بعضې وخت که چیرې لوډ سپیکر خراب وي دا ډېر ښه ټیسټ کوي هم یو د یوه نه غږ روځي بیا د بل نه که چیرې لوډ سپیکر کې مشکل وي بیا نو په دغو رقم طریقه ډېر ښه معلومېږي یا لږ جر وي یا غږ صحیح ونه باسي یا بیخي خراب وي نو ډېر ښه معلومېږي چوکۍ مو بیا بنده کړي دي نو په دو طریقه کولی شو موږ لوډ سپیکر چکو دا اوس فعلا د تلویزیون لوډ سپیکر و او تر څنګ یې رابو شو مثلا غواړو چې د هغه چکو د خپل کمپیوټر ډبل کلیک پرې وکړئ د کمپیوټر مینو خلاص لیول یې دی ټیټ کوئ لوړوئ او یا هم غواړئ چې ټیسټ یې کړئ دا دغونه ډېر لوړ دی وینئ او یو څه مشکل هم دغه یو لري داسې لږ جار غوندې و نو دا هم لوډ سپیکر دی کولی شو په دې طریقه یې چک کړئ بل دلته یو بل اپشن لرو لاندې دلته تاسو کولی شئ قید یې هم کړئ که چیرې قید وي بند وي کولی شئ بېرته خلاص هم کړئ دلته موږ یو ډسیبل لرو بل انیبل لرو وینئ دا انیبل دی دا ډسیبل دی که چیرې راشو موږ ډسیبل باندې کلیک کړو اپلای کړو اوکې ورته ووایو وعلیکم اوس درته وګورئ یو سمبول هم اضافه شو دا سمبول څه شو دی دا سمبول چې په هر ډیوایس باندې و تاسو به پوه شئ چې دا ډیوایس شته خو د سیستم نه بند شوی دی یا هم قید شوی دی پوه شولئ دغه سمبول اوس د ما د کمپیوټر لوډ سپیکر شته خو اوس هېڅ کار نه کوو که زه هر شی پرې کړم کار نه کوو ځکه قید شوی دی بیرته ډبل کلیک پرې وکړئ او راشئ دلته دا ډسیبل یې انیبل کړئ وروسته له دې که چیرې دو ځایونه قید شوی وي یا هم تاسو لوډ سپیکر کار نه کوي یو ځل راشئ دا ځای چک کړئ او د دو ځایونه هم کولی شئ بیرته تغیرات کې هغه کې هم انیبل کړئ اپلای ورته وایئ اوس به علامات څغلې شوي وي ورکه شوي وي دا انیبل شو یو بل شی دی کولی شئ دا ایکن هم چینج کړو دو ځای کې کلیک پرې وکړئ دغه ایکن نه کولی شئ انتخاب یې کړئ مثلا زه غواړم دغه ایکن ورته انتخاب کړم اوکې که هماغه ایکن دی اوکې که هماغه ایکن ګورئ چینج شو همدغه انیبل او ډسیبل د تلویزیون لوډ سپیکرو کې هم کولی شو انیبل کوئ که ډسیبل کوئ پوه شولئ دا ډېر مهم دی کله کله د کمپیوټر لوډ سپیکر کار نه کوو حتی تاسو ته مستریانو پورې ورسي وي هغه ډېر پیسې هم درنه واخلي چې دا خراب شوي یا بدلوي یا نور مشکلات خو اصلا په دې کې هېڅ مشکل نه وي خپله د سیستم نه قید شوي وي نو ته چې هر څه وکړې نه جوړېږي صحیح ده دو برخو ته متوجه اوسئ تر څو خپل مشکل خپله حل کړی شئ بیا ورشو ریکارډینګ ته دا هم د مایک مربوط کېږي څه شی چې د غږ ثبتوي دا اوس فعلا یو مایک برحاله کار کا یعنې فعالیت باندې دی ځکه د ما د اوس کمپیوټر په ریکارډ کې دی ما غږ ثبتېږي نو دغه د ما د کمپیوټر مایک دی د اوس برحاله فعال دی او دغه دوه نور چې کوم دي دا څه غلي دي غیر فعاله دي یا ورته بسته نه دي یا نشته دي یا کوم وخت بسته شوي اوس نه دي دا زیاتره وخت کله چې ګوشکۍ وصل کړي یو دانه فعاله کېږي هغه ګوشکۍ خو مایک لري لیدلې به وي یا کوم بل مایک ورسره وصل کړي دغه ورسره فعاله کېږي دو هم هماغسې اپشن نه دي ډبل کلیک پرې وکړه د دو دلته یو دوه اپشن نه نظر دغه نه جدا دي لومړی دلته اپشن دی دغه اپشن باندې چې کله کلیک وکړئ دا مایک او لوډ سپیکر دواړه همزمان کار شروع کوي یعنې چې ته غږېږې دا هم مایک خلي هم یې په مغلحظت لوډ سپیکر نه راوباسي کله کله چې دا آن کړئ ډېر یو داسې خشن غږ هم ورکوي ځکه بعض وختو کې کوم ډایک استفاده کړې وي هغه مایک چې ډایک ته مخامخ شي لوډ سپیکر ته داسې غږ ورکوي کله چې لومړی دا آن کړو داسې غږ غوندې ورکوي ځکه هغه مایک او لوډ سپیکر کله چې مخامخ شي غږ یې ډېر ژوبلېږي ځکه همزمان غږ ورځي نو زه بیا درته آن کړم چې تاسو یې وګورئ په دغه نوع باندې ډېر خشن غږ ورکوي دغه اوس فی الحال د ما هم غږ خلي هم بېرته انعکاس کوي که داسې لږ څه متوجه اوسئ بیا دغه لیولونه دي دا لیولونه موږ کارته کوو دا لیولونه د مایک مربوط کېږي چې د څومره ساحې نه غږ کش کو او په څومره سرعت باندې غږ کش کو دا دواړه د مربوط کېږي څومره ساحې نه او یا هم په څومره سرعت باندې غږ پورته کش کو یا هم تاسو ته در وښیي بېرته به راشو دا به غیر فعاله کړو چې تر څو موږ ته مزاحمت ونه کړو نو دا هم کولی شئ تاسو چک یې کړئ چې تاسو لوډ سپیکر او مایک همزمان چک کړئ چې آیا فعالیت ترسره کوي که نه کار کوي که نه کوي دا به زه لږ لوړ کړم چې تر څو د ما غږ ټیټ ثبت نه شي نو دغو ځای کې که چیرې ویډیوګانو کې تاسو وګورئ شاید د ما غږ ډېر ټیټ ثبت شوی وي یا همدغومره اندازه به صحیح وي او دلته به هم وویشته شئ اوکې
بیا به کلک وکړو. نور داسې کوم څه نشته. همدغه یو لیول یې دلته مهم و چې دو مربوط کېږي، هم تاسو ته لوډ سپیکر ښایي، هم یې مایک ښایي. آیکن یې که بدلوی کولی شم، نو آیکن یې هم چینج کړئ، او دا هم لکه د لوډ سپیکر غوندې کولی شئ ډیسیبل او انیبل یې کړئ. اوس زه نه ډیسیبل کوم ځکه چې بیا ما غږ قطع کېږي، ځکه همدا اوس په ریکارډ کې روان دی. نو که چیرې بند وي او هم تاسو مایک کار نه کوئ، کولی شئ د ځای نه هم استفاده وکړئ یا هم فعال کړئ که غیر فعال شوی وي. صحیح ده؟ بیرته به دا ځای اوکې کړو. نور نو کوم څه نه لرو په مایک. ورځو ساوند ته یا هم غږونو ته. ساوند عموما د موږ د کمپیوټر د سیستم غږونه دي، مختلفې برخې دي. دلته ټولې برخې نمونه مشته شوي دي، نمونه دي. تاسو دغه ټول نمونه وګورئ. بعضې برخې ساوند لري، بعضې نه لري. هغه کوم چې څنګ ته د لوډ سپیکر آیکن لري دا ساوند لري، او کومې چې نه لري هغه ساوند نه لري. مختلفې برخې دي. لکه څه رقم ته برخې. لومړی د یو ډیوایس کنیکټ یا هم ډیوایس ډسکنیکټ، یو څه چې د کمپیوټر سره وصلوي او یو څه چې کمپیوټر نه وباسي یا هم غیر وصلوي. دو باندې کلیک وکړه، راشه دلې وګورئ چې کوم غږ لري. که زه چیرې یو شی وصل کړم کوم غږ به ولري، دغه رقم ته غږ لري. که زه چیرې یو شی وصل کړم د سیستم نه دغه غږ لري. زه غواړم غږ یې ور بدل کړم، راشه دو حالت ته کولی شي غږ یې ور چینج کړه، بل غږ وي. راشه دا وګوره، دا غږ هم کولی شي ورته انتخاب یې کړې. را به شي یو بل غږ ورته انتخاب کړو، دا غږ دی. زه به دلته اپلای ووایم. راځم اوس دا د ما موبایل دی، کنیکټ کوم یې. وګورئ چې کوم غږ وباسي. وملیدو کولی شئ دلته تاسو تنظیم کړئ ټول غږونه په خپله خوښه. مثلا ډیوایس ډسکنیکټ چې یو ډیوایس ووځي کوم غږ دی اجرا کړه. یا هم نورې برخې دي. یوه برنامه وتړل شي، یوه برنامه را خلاصه شي، دا بعضې مثلا ماکزیمایز دی، منیمای دی، او تر څنګ یې کلوز مینو ده یا هم پاپ اپ مینو ده. پاپ اپ مینو په یاده چې ته ویل کېده رایټ کلیک ده. دا چې رخلاصېږي هم یو غږ ورکړو، که نه اوس فعلا غږ نه لري ځکه لوډ سپیکر علامه نشته اوسه. نو تاسو ټول کولی شئ دا په خپله خوښه تنظیم کړئ. هر وخت مو چې دا غږونه ټول تنظیم کړل په خپله خوښه مو جوړ کړل. بیا که چیرې تاسو ته دا ډول پکار وه چې دا غږونه که چیرې یو بل څوک راشي ګوتې کې وي، دا ډېر په سختۍ مو پیدا کړي، دا د ما نه ورکېږي، یعنې دومره غږو کې د منظم کړي. بیا موږ یو بل آپشن هم لرو چې خپل تنظیمات څه لیکو، سیف کړو. سیف باندې به کلک ووایئ، غږونه مو ټول منظم کړي وي، ټول مو صحیح کړي. دلته هغه خپل نوم ورکړئ، هر څه نوم چې اوکې کړئ. وروسته له دې چې هر څه ګوتې کې وي تاسو بیرته راشئ، دلته هغه کوم نوم مو چې ورکړی وي دلته تاسو تنظیمات ثبت شوي وي یا هم ثبت وي، هماغه انتخاب کړئ. ټول هماغه تاسو تنظیمات به وي. هرې برخې ته مو چې هر غږ انتخاب کړی وي هماغه به وي. ورپسې بیرته کولی شو ډیلیټ یې هم کړو. همدغه غږ کولی شو بیرته څه لیکو، ډیلیټ کړو. دغه کوم تنظیمات چې موږ ثبت کړي یا هم دي هماغه مو ټول ډیلیټ کړل. او یا هم که چیرې په فلش کې ولرئ کولی شئ دو ځای نه پیدا کړئ. کوم غږ دې وروړی انټرنیټ نه ډاونلوډ کړی بل ځای نه دې وروړی، کولی شئ دو ځای نه هم انتخاب کړئ او ورته پیدا کړئ. او دو باندې کولی شو چې ټیسټ یې کړو. ترڅنګ یو آخري آپشن دی، دا هم په نیټورک کې که چیرې موږ په نیټورک هم وصل وي او ترڅنګ یې موبایلونه هم ولرو. لایندار موبایلونه مو شاید بعض دفترو کې لیدلي وي، په ټول دفتر کې لاین کشي شوي وي، کمپیوټر هم وصل وي، لایندار موبایلونه وي. هغه بیا داسې خاصیت لري چې ټول موبایلونه سره وصل وي، ټول کنیکټ وي. د نیټورک په واسطه خبرې کېږي، نه سیم کارت لري نه کومه شبکه وي، هغه کیبل په واسطه باندې خبرې ځي. دلته کولی شئ دغو تنظیمات وکړئ. دغه لومړی حالت که چیرې انتخاب کې، په دو حالت کې مثلا که چیرې دوه اشخاص یو دفتر د بل دفتر سره اړیکه نیولې وي درسه غږیږي، دوه دفتر نور هم هلته اړیکه ونیسي، یعنې دغو دوو نفرو خبرې هغو دوو نور ته هم ورځي. دا خبرې داسې کېږي یعنې که په یوه ځای کې ټول خبرې کو، کوم محدودیت نه وي، څلور پنځه نفر غږی د یو د بل ټولو موبایلو ته غږ ورځي په دو حالت کې. خو که چیرې دوهم آپشن انتخاب کړو، دلته بیا 80% غږونه نور ورځي او دغه 20% نه ورځي. مثلا موږ دوه نفره خبرې کوو، هغه نور چې کوم غږیږي دغه 80% غږ موږ ته راځي، 20% کم راځي. دا موږ غږ 100% یو بل ته تبادله کېږي او د نورو 80% راځي. او که چیرې دریم حالت انتخاب کوي، بیا 50% نور غږونه موږ ته راځي او 50% نه راځي، موږ غږ 100% تبادله کېږي او د بل په غږ پوهېږو. او که چیرې دا انتخاب کوي، بیا نور غږونه هېڅ نه راځي، همدغه د موږ غږونه تبادله کېږي. خو دومره د استفادې اوس وړ نه دی ځکه دونه ښې ټکنالوژي راوتلې دي، د دونه اوس دومره استفاده نه کېږي. ورپسې راځو چې شته ماوس او کارسر ته. لومړی به تاسو ما ته ووایئ چې ماوس څه ته ویل کېږي، کارسر څه ته ویل کېږي او پوینټر څه ته ویل کېږي. څوک به دا درې واړه ته ووایي، غواړو چې ووایي بیخي یې صحیح ووایي. کارسر موږ بعض ځایو کې چې لیکنه کوو، مثلا دلته به درته وښیم، دلته ګلیږي روښانېږي، وینئ دغه تور نقطه یا هم دغه تور خط ته څه شی ویل کېږي، کارسر ویل کېږي. او دغه کوم څه چې کمپیوټر دننه ګرځي یا هم دغه وکتور چې دی یا هم دغه سمبول چې دی دوی ته پوینټر ویل کېږي. او ماوس خپل هغه بیرونی آله ده چې هارډویر ورته ویل کېږي، یوه آله ده چې موږ کولی شو دغه پوینټر ته څه شی ورکړو، یا یې پرې وښورو یا هم کوم ځای پرې انتخاب کړو. او دغه څه چې زه اوس استفاده کوم دوی ته ټچ پاډ ویل کېږي. او یو بل څه هم لرو، کیبورډ په منځ کې یوه وړه بټنه وي، لیدلې به مې ماوس استفاده ته اخیستل کېږي، هغه هم دی.
نو عموما دا ټول سجدا دي دغه پوینټر دی د کومې چې خوري وو بعضې سمپو کې زیاتره سمپو کې متوجه نه وي ورته په توپیر نه پوهېږي نو راځو دلته تنظیمات لومړی بټنې دي تکمې دي د ماوس بټنې زیاتره بعض اشخاص موږ لرو چې چپ لاس استفاده کوي هم چپکو ویشته څوک لرو د صنف کې یو بل څوک شته یو نفر دغه د چپ لاس لرو که چیرې دا د ماوس نه استفاده کو نو دا خو باید د چپ لاس نه استفاده وکړو ځکه چې چپ دی نو دا به د چپ لاس نه څه رقم نو د ماوس استفاده کو د ماوس بټن خو بیا ورته برعکس کېږي کومه وظیفه چې دا به کلیک اجرا کوي هغه د بل کلیک ته ورځي سر چپه کېږي نو موږ دلته یو اپشن لرو چې وروسته دلته کولی شو ماوس هم څه رقم ته کړو د چپ لاس دپاره عیار کړو ته به وروسته دلته دونه استفاده کړي صحیح ده هر ماوس چې په ګوتو درتلو یو ورځ تنظیمات ته دا ورته چپه کوه که د هر چا و بیا ورته پرېږدم هسې نو دې باندې چې کله کلیک وکړو بټن ګورئ چینج شوله وروسته دې بټن برعکس کار کوه یعنې چپ لاس دپاره عیاره شوې نو دا عموما د چپکو دپاره دي بېرته ښي لاس طرف ته عیاره شولې نو دلته موږ کولی شو چې استفاده یې کړو بل که چیرې موږ راشو کوم فایل وغواړو چې خلاص یې کړو زه غواړم دا یو فایل خلاص کړم یا دا خلاص کړم یا دا څه کار وکړو زه به ډبل کلیک پې کړو که نه ډبل کلیک دغه د ډبل کلیک سرعت مو څومره وي بعض اشخاص مې لیدلي وي ډېره کمه استفاده چې کمپیوټر نه کړې وي دا سم کلیک نه شي کولی داسې یو ورې داسې کړو بیا یې تر څو داسې کړو فایل زر نه ورته راخلاصېږي هغه ځکه دلته سرعت هم لري که چیرې تاسو سرعت پاسټ انتخاب کړی وي اپلای ورته کړی وي بیا راشئ ورو کلیک وکړئ نو طبعا نه راخلاصېږي ځکه دلته ورته ویلي چې زر زر کلیک باندې باید څه شي راخلاص شي زه غواړم چې دا راخلاص کړم یو کلیک دا بل کلیک نه راخلاصېږي ځکه د کلیکو ترمنځ مو سرعت څه و کم و یو کلیک بل کلیک نه راخلاصېږي دا موږ پاسټ انتخاب کړی او په ورو باندې نه راخلاصېږي که چیرې زر زر کلیک وکړو چټک موږ ته راخلاصېږي ځکه سیستم نه مو سرعت ورته تیز کړی که چیرې موږ دلته سلو انتخاب کړو اپلای راشئ اوس ورته وګورئ اوس چې ورو ورو کلیک هم وکړئ یو کلیک دی هم بل کلیک تاسو ته راخلاصوي پوه شولئ نو هغه اشخاص چې د ماوس نه بلد وي یا هم ډېره استفاده یې نه وي کړې کولی شي دلته ځانونه دپاره عیار کړئ چې ډبل کلیک څومره سرعت باندې تاسو چې لرئ یا هم کولی شي همغه اندازه ځان دپاره څه کلیکئ عیاره کړئ او در څنګ بل هم ټرن آن کلیک لاک لرو دا بیا څه وظیفه لري دا که چیرې آن کو بیا بعضې وینډوګانې یا هم سکرول بار یا بعضې نور څه د ماوس یا هم د پوینټر څه سریښېږي لکه څه رقم ورته ګورئ دا به کلیک کو آن به کو او اپلای به ورته ووایم اوس زه غواړم دغه وینډو انتقال کړم غواړم دا ډراګ کړم ډراګ یې چېشته وي کلیک پریس نیول یو ځای ته انتقالول دلته ډراګ ویل کېږي کلیک مې پریس نیولی غواړم انتقال یې کړم یا دو ځای ته یا هم دو ځای ته دلته غواړم انتقال یې کړم اوس چې زه کله پرېږدم اوس ګورئ ما پرېښی کلیک مې نه دی نیولی خو کله چې ماوس ته فشار ورکوم دا پسریک شوی وینئ وینډو پسریک شوې ده اوس چې هر ځای زه غواړم چې پرېږدم دلته اړتیا ده چې زه یو بل کلیک وکړم دا رقم ته دو ځای کې خیر بعضې داسې ځای کې ډېر مشکل پېښې وي چې مثلا ته که چیرې داسې فایلونه ولرې په داسې فایل خلاص کړو چې ډېر فولډر وي پکې دا هم نه دی ښه داسې کوم څه نشته خو بعضې وخت تو په ورډ کې به درته مثال کوم زه به یوه لیکنه ولیکم مساوي دی همرنګ خلاص بند ښه ډېره لیکنه شوه که نه زه غواړم اوس دا لیکنه ولولم اندازه به هم لږ څه وړه کړم لیکنه غواړم ولولم یا هم یوه لیکنه یوه جمله په یو پاراګراف پسې ګرځم ګورم یې دا مې همداسې نیولی دی یوه ځای ته ځم دلته مې اوس یوه جمله ولیدله غواړم چې د ماوس دو طرف ته کړم ګورم هغه پې سریښ شوی وینئ ما کلیک پرې ایښی خو څه غلی شوی پې هغه پې سریښ شوی زیاتره وخت داسې مزاحمت پېښېږي دا اوس ګوره زه بیا کلیک یې هغه ځای بیا درنه ورک کړو نو دو دغه مزاحمت پېښول یا هم وظیفه یې چېرته موږ کولی شو چې آف کړو په دو ځای کې موږ کولی شو چې آف یې کړو خو دا هم یو سرعت لري سیټینګ ته چې کله راشئ یو څه سرعت هم لري چې لانګ یا هم اوږد وخت یې ونیسئ د ځان سره سریښ کړو که نه چې لږ کم وخت یې هم ونیوله ځان سره سریښې وي اوس که چېرې شارټ یې کړو اپلای ورته وایم اوس ډېر کم وخت چې هم نیولي وي مثلا تر دغه ځای هم راوړه اوس یې پې ونیوله یعنې ډېر کم وخت هم چې ته یې ډرا کوې په ځان سره سریښې وي او بېرته راشئ غیر فعالی کوي ځکه دا یو اضافهګي مزاحمت دی را بشو پوینټر آپشن ته پوینټر هم د پوینټر شکلونه دي موږ ته تغییروي انواوې دي راشئ دلته وګورئ هر نوع ده چې په کار وي کولی شئ هغه نوع انتخاب کړئ په دو نوع یا هم دا نوع وي هر یو نوع ده چې خوښه شوه اپلای ورته وایه موږ نوع ته اوړي وینئ تور شو پوینټر دلته لاندې وګورئ دا هم تور دی وړوکی دی تر هغو نه یا هم دا نوع ده سپین دی دا هم دا نوع ده دا بیا مختلف رنګونه ځان ته غوره کوي هر رنګ ته مختلف رنګ خلي اپلای ورته وایي یو ځل وینې دا اوس تور دی شنه ته ورغی بیخي داسې زیړ چک غوندې شو زیړ ته ورشه بیخي
یو بل نوع رنګ دی شین دی که څه رقم ته دی وینې ښکارېږي هر بخش ته مختلف رنګ خلي رنګه رنګه دی نو هر نوع پوینټر دی چې په کور کې کولی شي دلې ځان ته انتخاب کړي همغه نه استفاده وکړي همغه د یو کې کولی شي دو سیستم دی تنظیم کې څه شو دا سپین پوینټر نو بېرته به دغه سپین انتخاب کړو تر څنګ که چیرې تاسو کوم تغیرات راوستلي یوز ډیفالټ بیرته غواړئ اول حالت ته راولئ کلیک پرې وکړئ بیرته به اول حالت ته راشي یوز ډیفالټ باندې او انیبل پوینټر شادو که چیرې دو باندې کلیک وکړئ یوه سیوری پیدا کېږي زه بیا اول یو ځل درته زوم کوم تاسو که پوینټر وګورئ پوینټر سیوری لري نه چندانې سیوری نه لري زه ورته دا انیبل کړم او اپلای بیا هم کوم اوس وګورئ وینئ یو سیوری پیدا کړو لکه لمر چې پرې لوېدلی وي نو دا آپشن دا وظیفه لري سیوری ورکړو که ور نه کړو بېرته به هم راشو دا به لرې کړو او اپلای ورته ویو چې نه دی لري پوینټر آپشن نه دی دو باندې کلیک وکړئ دا سرعت دی څومره ماوس ښوروي په څومره سرعت دننه پوینټر حرکت وکوي هم ټچ پاډ دغه وینئ د اشاره چې ورکوئ د دغه سرعت دلته کولی شي تعین یې کوي زه غواړم چې سرعت یې ډېر د ورو شي اوس ګوره چې هر څومره پیکش کوي ډېر ورو ورو حرکت کو وینئ تقریبا څو ځلې ټچ پاډ باندې باید لمس کې یا هم ماوس کش کړئ تر څو د کمپیوټر نیمه اندازه طی کړي خو که چېرې سرعت یې ډېر کړي په یوه ډېر کمه اشاره به د کمپیوټر بل سر ته ورسوي وینئ یو بل سر ته دی دغه سرعت یې کولی شي تنظیم یې کوي دا هم بعض اشخاص چې کمپیوټر نه ډېره استفاده نه وي کړې یا هم د ماوس نه ویده کېږئ مه نو بیا دو ځای ته اړتیا لري چې ځان ته څه خلی کړو منظم کړو ځکه هغه سرعت دی سره برابر نه وي که ډېر تیز وي یو ځل هلته منډه ته کړو بیا هلته نو دلته باید منظم کړو دلته لاندې یو بل آپشن دی دا ډېر ښه جالب آپشن دی په سترګو شاید پرې پوه نه شئ په تاثیر یې کله چې خپله استفاده کوئ بیا ډېر ښه پرې پوهېږئ دا چې آف وي هغه بیا ډېر تیزېږي داسې سپک حالت ځان ته غوره کړي داسې شوخ حالت وینئ داسې شوخ حالت غوندې شو دا پوینټر او چیرې چې آن شي او دا آن کوي بیا داسې کېږي لکه عیني یوه تیږه ده چې پسې تړلې وي داسې دروند منظم شي دا چې کله خپله کاروئ بیا ډېر ښه اوس ګوره ډېر منظم استفاده کوي هر بخش ته ځئ خو چې دا آف کړه بیا نو ډېر داسې شوخ حالت غوره کوي شاید په سترګو لمس نه شي لمس کولی شئ لمس کېږي نه په سترګو لیدل کېږي ښه په سترګو لیدل کېږي دا به اپلای کړو بل اوس پوه شو او بیا څه شی دي او اتوماتیکلی موو دا آپشن چې کله فال کوي دا هم ډېر ښه آپشن دی دا آپشن چې کله فال کوي وروسته له دې چې هر وخت داسې یوه وینډو راخلاصه کړئ چې اوکي او کنسل ولري پوینټر چې د هر ځای د وینډو د راخلاصېدو څخه پوینټر ځان اوکي ترسوي هر ځای چې ورته ګورئ زه به اپلای کوم همو پوینټر دلته دی زه به وین کې آر پریس کوم هلته کنسل اوکي لرو پوینټر به مستقیم اوکي ته ځان ورسوي ورته ګورئ وین کې آر پوینټر چېرې لاړه مګر هېڅ ماوس لمس کړی نه دی دا خاصیت دی اوس چې هر ځای یوه وینډو راخلاصه کوئ چې داسې یو څه ولري زه به راشم مثلا وینډوز ته او دلته به هم مثلا دغه ماوس راخلاص کوم دا تیار راخلاص و شاته و ځکه لاړه نه ښه تا یو بل داسې بخش چې اوکې ولري دلته به کوم بخش نه وي بېرته راشم دغه رایټ کلیک پرسنلایز دیمز کې ساوند هم درلود او کې لکه چې وینئ دستي ځان اوکې تر ورسولو نور هم دا خاصیت دی چې هر وخت داسې یوه وینډو راخلاصه شي چې اوکې ولري ځان اوکې ترسوي پرې ورسېدی په وظیفه یې بېرته به راشو دا به غیر فعاله کړو بل هم ډسپلې پوینټر ټریل دا یو نوع کاپیان یې ځان ته ورکوي دا چې کله آن کې به دغه نوع کاپیان پيدا کړي دا هم د سټایل لپاره استفاده کوي وینئ دا ټریل نه هدف دغه کاپیان ته دی دا هم بیا سرعت لري کمې وي زیاتې وي څومره وي کمې کوي بیا ډېرې کمې ډېر سرعت سره بیا کوم دانه ورڅخه ښکاره کېږي نو دغه پیپسي وي ګاردان یې دي ښه دا هم بېرته آف کړه خوښ یم چې استفاده کوئ که نه بل آپشن دی وي هایډ پوینټر وایل ټایپینګ کله وي چې ټایپینګ کې پوینټر د څه غلی شي هایډ شي دا آپشن چې کله فال کوي بیا چې کله لیکنه کوي دغه لیکنې په ځای کې د پوینټر ځان څه غلی کوي پټي وي اپلای ورته وي راوشو مثلا دلته وین کې آر اوس پوینټر شته دی وینئ که نه زه غواړم لیکنه وکړم پوینټر څه شو ورک شو لیکنه ودروي بیا پیدا کېږي کته هم دغه کار دی اتومات ځان ورکوي پټي وي دا به هم بیرته کې فالوئ او یا هم کې غیر فالوئ بل آخري آپشن دی دا هم دغه اشخاص لپاره استفاده کیږي کله چې زیاتره وخت د پوینټر ته ورکیږي دا که چیرې فال وي او پوینټر درنه ورک شي وي کنټرول چې کله پریس کوي بیا خپله یو سیګنال درکوي درته ښایي که چیرې فال وي موږ یې فال کړو اپلای ورته مثلا دلته لاړو موږ نه پوینټر ورک شو زه اوس کنټرول چې پریس کوم خپله موږ ته یو سیګنال ښایي وینئ داسې یو سیګنال کش کوي چې یعنې زه دلته یم ځان ښایي او که چیرې دا غیر فالوي بیا هم دغه فعالیت نه ترسره کوي اوس چې هر څومره کنټرول پریس کوي هېڅ کوم عکس العمل نه ښایي همدا یې وظیفه ده ورپسې آخري آپشن ویل لرو ویل پېژنئ څه ته ویل کېږي ټایر ته ښه دا هم د ویل آپشن نه دي
د ویل د کومې برخې آپشنونه دي دا به هم راشم په ورډ کې به درته توضیح کړم چې ډېر ښه پوه شئ. ماوس خو به نه لرئ څوک که نه چې عملي یې وښیو. ښه ماوس نه لرئ نظري به درته ووایو خو لاندې بیا خپله کار کوي ډېر اسانه دی کوم سخت څه نه لري. صحیح ده که نه؟ ښه زه غواړم دلته مطالعه کړم که نه مطالعه کړم کله که موږ وغواړو ویده کېږم موږ چې وغواړو د متن تیر کو نور متن وګورو او ماوس ورسوي موږ د ویل نه استفاده کوو. ویل چې کله هغه کوو د موږ نه د لیکنه څه کېږي تېرېږي او د ویل نه مو که چېرې استفاده کړې وي داسې رګ رګ غوندې دی یعنې داسې یو رقم ته نه دی یعنې هر داسې بټن غوندې دی رګ رګ غوندې دی. دلته موږ دا تنظیمات لولو چې د هر رګ تاوول سره څو خطه درس تاسو نه تیر شي یا هم څو خطه لاینونه د دو ځای نه تیر شي. اوس درې ورته انتخاب دي یعنې که چېرې په دغه حالت کې ته یو ویل تاو کې دغه درې خطه وبرسېره لاړ شي او لاندې چې کوم درې خطه نه دي ښکاره شي یا درې خطه ورسېره راشي دې ته ولاړ شي. او که ته وغواړې چې نه 15 خطه دي شي شپږ دي شي اووه دي شي دلته ورته ولیکه هر څو خطه چې ته غواړې ته د مخې نه پورته شي دلته ورته ښودلی شي. که متن وي خطونه حسابېږي که تصویرونه وي قطارونه حسابېږي او که ویډیوګانې هم وي قطارونه حسابېږي په دې ترتیب باندې اووه تېر شي شپږ تېر شي څلور تېر شي. اوس پلي حالت کې موږ اووه ورته انتخاب کړل نو د موږ نه تقریبا دغه اووه خطه څه غلی کېږي مکمل د موږ د مخې نه پورته کېږي تر دغه ځای پورې دغه دا به پورته کېږي او کوم اووه چې لاندې دي هغه به موږ ته نور ښکاره کېږي. پرې ورسېدی او ترڅنګ یې که ون سکرین اټ ا ټایم انتخاب کو دا چې انتخاب کو دا آف کېږي وینئ دا نور کار نه ورکوي. دغه یو سکرین دی دغه ځای نه نیولي تر دغه ځای پورې ده په یوه سکرین کې چې څومره د دید ساحه لرو دغه مکمله پورته خیږي د دغه ځای نه هغه لاندې چې کومه ساحه ده یو سکرین مکمل څه غلی کېږي موږ تر پورته کېږي چې موږ یې ووینو او یا هم ویل ولو. ون سکرین اټ ا ټایم وظیفه دا ده. او لاندې یو بل حالت دا بیا هارزنټل حالت کې استفاده کېږي لکه څه رقم ته دلته هم کولی شو همغه تنظیمات ورکړو یو خط دوه خطه درې خطه دا ډېر نه استفاده کېږي خو بیا هم بعض ځای کې استفاده کېږي کوم وخت چې موږ په دغه رقم ته سکرول بار ولرو دا رقم ته په لیکنه کې خو نه استفاده کېږي بعضې تصویرونه په دغه حالت وي چې دا رقم ته تېرېږي یا همغه حالت یې په وي کې دغه حالت ته کوي نو هلته کولی شي دوه درې څلور چې هر څومره ورته انتخاب کوئ همغومره کتاره دلته بیا تاسو د مخې نه تېرېږي په دو ترتیب البته. صحیح شو؟ کومه پوښتنه خو نه لرئ؟ زه پوښتنه وکړم